افغان کرکټ بورډ راتلونکي شلاوریز نړیوال جام ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. سلامونه، د انیس میډیا درنو کتونکو ستړي مشئ هرکلی درته وایو. افغان کرکټ بورډ د راشد خان په لوبډل مشرۍ راتلونکي شلاوریز نړیوال جام ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دغه لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، ننګیال خروټی، موجب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل الحق فاروقي او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. او په ریزرف یا احتیاطي لوبغاړو کې بیا سلیم صافی، حضرت الله زازی او صدیق اتل اخیستل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي شلاوریز نړیوال جام نه هم پړاو چې 60 ټیمونه به پکې برخه اخلي. د 2023 کال د جون له اولې څخه تر 29 نیټې پورې به په متحده ایالاتو او ویسټ انډیز کې ترسره شي. درنو کتونکو، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.